په یاد علمي او د طلبه کرامو ترمنځ د تقریرونو د مقایسې په تړاو تشویقي راټولیدنه کې د خوست مرستیال ولی مولوي محوشه قانت، د خوست ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي صابري، د پوهنې رئیس مولوي فیض الله جمال حقانی، حاجی جمیل حقانی، ګڼ شمېر علما کرامو او د مدرسې برحال طلبه کرامو ګډون کړی و. طلبه کرامو په مختلفو موضوعګانو په پښتو، عربي او اردو ژبو چمتو شوي تقریرونه ګډونوالو ته وړاندې کړل. د خوست ولایت د پوهنې رئیس د علم او پوهې په ارزښت خبرې وکړې او علم یې په اوسنیو وختونو کې د انسانانو او ټولنې لپاره ډیر اړین وباله او یا د علمي راټولیدنه یې وستایله. بلخوا د یاد دارالایتام مسؤل دا ډول برنامې د زده کوونکو لپاره مهمې یادوي او غواړي ترڅو په راتلونکي کې د خپلو زده کوونکو لپاره نورې علمي او تشویقي برنامې په لار واچوي. دا مسابقې خو دوی ډېر تشویقي کې دي سره یو بل ډېر کوششونه کوي سبقونو کې او په هفته کې یو ور دغه پروګرام هره یو هفته کوو، بیا ماهانه میاشتې کې کوو، د ټول رجمع کوو، بیا کال په اخر کې بیا یو غونډه ورته جوړوو. نو اوس فی الحال 14 کسان دي چې دا مسابقه وکړه په دریو ژبو کې، په عربي، پښتو، اردو، په دې ژبو کې دوی ویناوې وکړې. تاسو ما اورېدلې. په یاده سیالۍ کې دوه زده کوونکي چې خپل تقریرونه یې وړاندې کړل، دوی خوښ دي چې د خپلو استعدادونو د پراختیا او د زده کوونکو هڅونه په دا ډول سیالیو کېږي. دوی لا هم د نورو دې ته ورته راټولېدنو غوښتونکي دي. موږ د دې څخه ډیره زیاته ګټه پورته کړې ده او تر دې مهاله چې د کال سره مقابله کې دی، اول به انجمن کې بیا به مقابله کې دی، تر دې مهاله 14 کسان د کال اخر ته مقابله ته راووت. د خپلو مشرانو نه مې غوښتنه دا ده چې دا ډول برنامه باید موږ ته هم چمتو کړي او نور د ولس زده کوونکو ته هم چمتو کړي چې دوی هم همدا رقم زده کړې ترې وکړي. دا برنامه جوړیږي موږ د خپلو مشرانو او د ټولو موږ سره چې په دې کې څوک مرسته کوي موږ ورنه شکرګزاره یو، ځکه موږ ته دا جرأت رابخي او موږ ټولو ولسوالو نه همدا رقم د ټولو خلکو نه او د ټولو مشرانو نه بیا غوښتنه کوو چې موږ ته داسې برنامې جوړې کړي او موږ ته خپل جرأت راوبخي. بیخي زیات ما الحمدلله هڅوي او ډېر مو مطالعې ته هڅوي، ډېر مو خپل سبق ته هڅوي او ډېر مو دې ته هڅوي چې موږ خلکو ته یو څه وښیو، څه ور زده کړو. په وروستیو کې هغه طلبه کرامو ته چې ډېرې نمرې اخیستې وې کمپیوټرونه او ځینو ته نورې ډالۍ ورکړل شوې. د یادونې وړ ده چې د خوست په امام محمد بن شیباني مرکزي دارالایتام کې 250 طلبه کرام تر خامسې یعنې 5مې درجې پورې په لیلیو کې په زده کړو بوخت دي.